السلام عليكم ورحمة الله. المفردات يومية. ورځنی مفردات: الفطور سهار ناشته. اول عصير فاكهة د میوې شربت یا جوس. عصير فاكهة د میوې شربت یا جوس. دوم خبز ډوډۍ. خبز ډوډۍ. دریم مربا. مربا مربح ته ویل کیږي. څلورم زبد یا زبده کوچو ته ویل کیږي. زبده کوچ یا زبد. اصلا زبده وای خدا زبده کوچ. شای چی ته ویل کیږي. چی ته ویل کیږي. بيض هګۍ. بيضون هګۍ. وم جبن پنیر ته ویل کیږي. جبنون پنیر. قهوه قهوې ته ویل کیږي. قهوه قهوې ته ویل کیږي. هیله کوم تاسو نه چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او فیسبوک کې فالوینګ کې سیفرز کلیک کړئ ترڅو زموږ ویډیوګان تاسو ته درشي. والسلام علیکم ورحمت الله.